بسم الله الرحمن الرحیم. په اسلام آباد کې د یو افغان خور حیثیت ته د لاسته راځي د پیښې په تړاو باندې ځینې وضاحتونو ته ضرورت دی. غوښتل مې در سره شریک کم وخت حساس دی. اول وضاحت دا دی، د پاکستان حکومت هڅه کوي چې دا پیښه یوازې محضاً یوه جرمي پیښه وښیي، یعنې داسې د کوڅې مجرمانو یوه پیښه کړې ده. دا په حقیقت کې سیاسي پیښه ده او د دې پیښې د سیاسي والي لپاره څو دلایل دي. اوله خبره خو دا ده چې په دې وختو کې د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان په خلاف باندې یوه جګړه راپیل سوې ده او دا د همغه جګړې په سلسله کې یوه پیښه ده. کله چې یوه پیښه د ډېرو پیښو په سلسله کې وي نو هغه خپله د همغه سلسلې برخه ګرځي. دا پیښه چې ده تاسو په دې وروستیو کې ګورئ، که څه هم د دې جګړې یو مخ د طالب په نامه باندې زموږ ستاسې جاهل کلیوال دی چې هغه په افغانستان کې جنګول کېږي، چې هغه یې نظامي اړخ دی، لیکن دا جګړه یوازې په نظامي بلکې ډېره کمه برخه یې دې جګړې نظامي ده او د ټوپک برخه ده. تاسو ولیدل چې په دې جګړه کې ډېره برخه کار د هغو جاسوسانو د هغو سیاسیونو ولو چې د دې سقوطونو لپاره یې زمینه برابره کړه. دومه برخه کار د هغه رسنیزو افواهاتو شایعاتو ولو چې په هغه کې د پاکستان رسنۍ او د پاکستان استخبارات په لوی لاس باندې ښکېل دي. دریمه برخه کار دی پاکستان د هغه لابي ولو چې په غربي هیوادونو کې او په ټوله نړۍ کې د طالب په نفع باندې او د افغانستان په دښمني باندې وکړه. دا پیښه د سیاسي پیښو په تسلسل کې راغلې ده. دوم دلیل چې دا پیښه سیاسي ده، د دې پیښې د موقعیت خبره ده چې دا پیښه په اسلام آباد کې سوي. اسلام آباد نه یو فرهنګي ښار دی نه یو تجارتي ښار دی، هغه محضاً یو سیاسي ښار دی. په اسلام آباد کې هر کس چې هلته اوسیږي او هر کس چې هلته کار کوي هغه په یو سیاسي ارګان کې کار کوي. اسلام آباد ښار جوړ شوی دی همدې لپاره اوس د پاکستان سیاسي پایتخت سي او په اسلام آباد کې د اسلام آباد په فضا باندې مرغۍ هم له سیاسي ارادې پرته نسي الوتل کېدی. په اسلام آباد کې ټکسیوان هم اکثره د استخباراتو سړی، د بس ډریور هم د استخباراتو سړی او دا خبره موږ تاسو ټولو ته معلومه ده. هلته عادي مجرمان نسته. دریم دلیل چې دا پیښه سیاسي پیښه ده، د دې خپله د پیښې نوعیت دی. عادي مجرمان چې کله یو څوک اختطاف کړي یا یې د پیسو لپاره اختطافوي یا بیا یې دې لپاره چې خپل پټ کې هغه کس وژني. په اسلام آباد کې بیا دا کار ډېر اسانه دی، په ځنګلونو کې چېرته غورځوي داسې بیرته یې د سفارت مخ ته په سړک باندې وغورځوي. دا د دې لپاره چې دوی غوښتل چې افغانانو ته یو پیغام ورکړي. پیغام څه شی دی؟ پیغام دا دی دلته یوه پروسه روانه ده، بلکې یوه پروژه روانه ده له غرب سره په ګډه افغانستان پاکستان ته د سپارل کېدلو په هیله باندې دا وروستۍ جګړه روانه ده او د دغې هیلې په تړاو باندې پاکستان هڅه کوي چې د افغانانو مقاومت تر اخري حده پورې وازموي او تر اخري حده پورې مات کړي. او دوی پوهېږي چې د افغانانو لپاره وروستی شی چې دوی پې باندې درېږي او په هغه باندې ننګ و غیرت کوي هغه د ناموس خبره ده. که چېرته یې د ناموس په برخه کې هم مات کړي نور بیا د افغان تسخیرول نور د پاکستان لپاره کومه مسله نه ده. نو د سیاسي تسخیر لپاره د افغانانو رواني تسخیر دی او په دې خاطر چې موږ تاسې هر یو مات کې په دننه کې او هر یو ته دا خبره ورسوي چې موږ د پاکستان په مقابل کې عاجزه یو او بېوسه یو او تر وروستي حده بېوسه یو. په دغه خاطر باندې دغه ډول پیغامونه موږ تاسو ته راکول کېږي. دا د افغانستان حکومت ته پیغام نه و، د افغانستان خلکو ته پیغام و. د یو سفیر کورنۍ چې دغه خامخا د ډیپلوماتیک میشن برخه نه وي، کورنۍ او بیا بالخصوص اطفال او ماشومان لونې او اولادونه، دوی چې دي عادي انسانان دي. دغه یو اړخ د قضیې دی چې پاکستان غواړي چې موږ تاسې ټولو ته موږ تاسې ملت ته دا پیغام راکړي چې تاسو باید سرونه ټیټ کړئ او تاسو زموږ په مقابل کې داسې لاس و پښو لوېدلي یاستئ چې هېڅوک ستاسو دفاع نشي کولی. داسې حقیقت څه شی دی؟ داسې افغانان سیاسي اعتراضونه نه کوي، دا کلتور نه سبکي، د لاریون کلتور نه سبکي، د جلسې او د دې خبرو کلتور نه سبکي او غصه ساتي، پټه یې ساتي او بیا په یو خاص وخت کې ښکاره کوي. دا د موږ تاسې بل یو خاصیت دی. پاکستان په دې کې تېروتلی دی چې ګواکې افغانان په دې موضوعګانو باندې نور نه غوسه کېږي یا په دې موضوعاتو باندې باک نه ورځي. بیا به دلته خدای مکه د پاکستان حاکمیت راځي یا دوی به د پاکستان عمق ستراتیژیک عمق مني چې افغانستان د دوی د خاورې ضمیمه سي او خپل خاوره د خپل هیواد د پې باندې پرېر کړی سي. دا د پاکستان خوب یو ځلې مخکې صفویانو او ایرانیانو هم لیدلی و. هغوی هم په همدې شکل باندې د افغانانو ناموس ته د خپل والي ګورګین په لاس باندې لاس ور واچاوه چې په هغه وخت کې د افغانانو له عکس العمل سره مخامخ سو او داسې عکس العمل یې چې بیرته د ایران پاچا خپله لور د افغانستان شاته د ایران د اصفهان د ښار په دروازو کې راویستله او د همغه انتقام په مقابل کې چې افغانانو غوښت خپله لور یې یعنې خپل ناموس یې بیرته افغانانو ته تسلیم کړ. د افغانان هر څه مني لیکن د ناموس تجاوز او تیری نه مني
او همدغه پیښه به د افغانانو د بیداري سبب کیږي او د افغانانو د شعور د را بیدار کېدلو سبب به کیږي. د دې موضوع تر شا یو بل حقیقت پروت دی، هغه دا دی چې موږ تاسې بیا هڅه کوو، ځینې خلک هڅه کوي دا جګړه د طالب په نامه باندې د یو لاسپوڅي او د یو پراکسي جنګیالي او د افغانستان د خلکو ترمنځ یا د افغانستان د حکومت ترمنځ وګڼي. دا جګړه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ده او په دې کې د جګړې لویه برخه کار چې هغه تبلیغاتي کار دی، رواني کار دی، د شایعاتو کار دی، رسنیز کار دی او دې ته ورته کارونه دي. دا د پاکستان په دننه کې حتی کېږي، د پاکستان په خلاف باندې داسې پښتانه ځپل کېږي. هلته د دې علت دا دی، داسې بلوچ ځپل کېږي. د دې ټولو علت دا دی چې هغه خلک افغانستان ته د نږدېکت خطر ورڅخه محسوسېږي چې هغوی هلته ټکول کېږي. دا جګړه په ټوله کې د استعمار جګړه ده، د پاکستان په توسط باندې ده، د افغانستان په خلاف ده، د افغانانو په خلاف ده، د ټولو افغانانو په خلاف ده. طالب د دې جګړې لسمه برخه هم نه دی. طالب یوازې د دې جګړې د ټوپک برخه په مخ کې بیایي او تاسو ولیدل چې په وروستیو کې حتی خپله طالب هم وویل چې وروستي ماتې چې ګډې سوي دي یا په وروستیو کې چې کومې ولسوالۍ دوی نیولې دي دا دوی د ټوپک په زور باندې نه دي نیولي. دلته هم د ګلبدین په څیر د الله ګل مجاهد په څیر د شمال د نورو لنډغرو په څیر باندې سیاسیون کرایه سوي دي، د هغوی وجدان اخیستل سوی دی، پیرودل سوی دی او د هغه په مټ باندې استخباراتي کار سوی دی. هدف مې دا دی چې طالب د دې جګړې یوازې یوه برخه ده. دا جګړه په لویه کې د پاکستان لخوا د افغانستان د ګټو په خلاف په هره صحنه او په هر پلیټفارم باندې روانه ده. دا د افغانستان د اقتصادي ګټو په خلاف ده. د افغانستان زیربناوي که طالب چېرته د افغانستان په افغانستان د واک اراده درلوده یا د افغانستان په افغانستان باندې د واک هیله او تمه درلوده یا یې ځان د افغانستان ګڼلی، دوی به زیربناوي نه ورانولی، دوی به سړکونه نه ورانولی، دوی به بلډینګونه نه ورانولی، دوی به د افغانستان د اردو د متلاشي کولو اراده په خپلو بیانونو کې نه څرګندولی، دوی به د افغانستان د نظام شیرازه نه متلاشي کولی. واضح خبره ده چې طالب په دې موضوع کې رول نه لري. د طالبانو خپل اولادونه او خپل میرمنې همدغسې په پاکستان کې په خطر کې دي لکه د افغانستان د سفیر سي په خطر کې دي. دا د افغانستان له سفیر سره، د افغانستان له یو ډیپلومات سره لومړی عمل نه دی. تر دې مخکې د افغانستان په نوم باندې البته که افغانان وکنو دا بېله خبره ده، خو د افغان په نوم عبدالسلام ضعیف هم یادېده. د هغه جامې او پرتوګ وایستل سول او په همغه لویه ږیره باندې حیا د وي لوڅه کونه او بربنډ د په هوایي ډګر باندې ودرول سو. تر هغه راوروسته زموږ بل سفیر هلته اختطاف سو. په کراتو باندې زموږ ستاسې په ډیپلوماتانو باندې تعرض او ظلم او تیری وسو. یوه خبره وروستۍ خبره دلته درته کوم، د پاکستان د پنجابي د کلتوري کرکټر خبره ده. د موږ تاسې له یو ډېر پرېوتي دښمن سره سروکار دی. په نړۍ کې په سیاستونو او په جنګونو باندې د یو قوم د کرکټر اغیزه ډېره واضحه وي. پښتنو 40 کاله جنګونه وکړل، خو په 40 کاله جنګونو کې دوی بېناموسۍ نه دي کړي، یو د بل کورونو ته نه دي کته سوي. په 40 کاله جنګونو کې دوی د افراط هغه حد ته نه دي رسېدلي لکه پاکستان چې له خپلو پاکستانیانو سره په بنګلادیش کې په یو کال کې کوم کارونه وکړل. هغه خلک چې له دوی سره د اسلام په نامه درېدلي وو، د هندوستان په مقابل کې له هندوستانه یې ځان را جلا کړی وو، په همغه چا باندې همدې پنجابیانو همدغه پاکستان تعرض وکړ او 350,000 ښځې یې ورته په یوه میاشت کې بې افته کړې. ورسې ټول ویب سایټونه او ټولې دنیا معلومات آثار په دې باره کې موجود دي، تاسو ورته مراجعه وکئ. دا همغه پنجابی دی چې د هیڅ نورم او د هیڅ اخلاقو مراعات نه کوي. د ده په کرکټر کې دا شی نسته. زموږ سیاسي جګړه دلته یوازې د پاکستان د حکومت خلاف نه ده. د پاکستان سیاسي ګوندونه، د پاکستان ملایان، د پاکستان ډمان او سندرغاړي، د پاکستان د رسنیو مالکان او ژورنالیستان، د پاکستان سفارتونه، هغه پاکستانیان چې له هېواده د باندې اوسېږي، د دوی مذهبي کړۍ ټول د افغانستان په خلاف باندې په دغه استعماري پروژه کې ښکېل دي. ټول د افغانانو ناموس ته د لاس اوږدولو اراده لري. که تاسو د دغه ناموس خپل پوښتنه ونه کړه، زه د خدای په ذات قسم درته خورم چې که چېرته پاکستان په افغانستان باندې لاس بری سي، د دغه حالت، د دغه خور حالت به د افغانستان په هره کوڅه کې رواني. نور نو خبرې ډېر نه اوږدوم، فقط له ټولو مې دا هیله ده چې دا موضوع بابیزه وانخلي، په دې باره کې عکس العمل ښکاره کړي، په رسنیو باندې عکس العمل ښکاره کړي، په کابل کې دوستان دې راټول شي، د پاکستان د سفارت باندې د هجوم وروړي، هلته د لاریونونه وکړي او په دغه شکل باندې افغانان باید دغه موضوع
له دغه اوسني ساړه حالت راوباسي. زه پوهېږم چې په افغانانو کې د لاریون کلچر نسته، په افغانانو کې د مظاهراتو دود نسته. کیدای شي خلک غصه له ځان سره پټه وساتي او په یو بل ځای کې سړک کې، لکن نه، په اوس زمانه کې د لاریون لاره، د جلسې لاره، د سالم مدني اعتراض لاره هم خپله کوي، او د دښمن په مقابل کې د وسلې اخیستلو لاره خو معلومه ده چې خپل اردو په څنګ کې ودرېږئ، د خپلو امنیتي ځواکونو او دښمن په ټنډه وولئ. زما هیله له مهاجرو ده، ستاسو ناموس ته تر بل هر چا ډېر خطر دی. البته دا خطر په تیر کې هم درته پېښ سوی و. هغه څوک چې په پاکستان کې پراته دي، تاسو د پاکستانیانو دا احسان مه منئ، ستاسو ته یې هلته ځای درکړی دی. پاکستانیانو هلته د تاسې له وجوده نهایي زیاته استفاده کړې ده. ستاسو په نامه باندې له ملل متحد او له UN پیسې اخیستې، له ټولې نړۍ ستاسو په نامه باندې پیسې اخیستې دي. ستاسو زامن یې په کشمیر او په نورو جنګونو کې جنګولي دي، د افغانستان په خلاف یې جنګولي دي. ستاسو په وسیله باندې خپل اقتصاد جوړ کړی دی. تاسې کارګر خلک یاستئ، تاسو اکثره له هېواده د باندې خپلوان لرئ، هغوی تاسو ته پیسې رالیږي، هغه ټول د پاکستان دخل ته ځي. هر مهاجر چې په پاکستان کې اوسېږي د خپل نه تنها دا چې خپله انرژي د پاکستان په بنا او په اعمار کې مصرف کړې ده، هغوی د بازارونو په رونق کې مصرف کړې ده، بلکې پاکستان ته یې له د باندې هم حتی له افغانستانه یې له ځان سره سرمایې وړي دي او په پاکستان کې مصرف کړي دي. تاسو همغلته لاس په کار سئ او په هر شکل چې پاکستان ته تاوان رسولی سئ. زه د هغه افغان په مور و پلار باندې آفرین وایم، په د هغه په تربیه باندې آفرین وایم. ما ته یې خپله ولیکل چې په څه شکل باندې ده د پاکستان په ډیمونو کې زهر غورځولي دي، او په یوه ورځ ما ته یې خپله قسم وکړ چې وایي زما د زهرو په وسیله باندې د یوه کلي وایي تر 100 ډېرې ګامې مړې شوې په یوه ورځ باندې. دغه رقم کار وکړئ، هر چېرته چې لاس ټولی سئ. دښمني ده، په دښمني کې خلک نورې مشورې او صلاوې نه کوي. په دښمني کې خلک دا نه ګوري چې وړه تیږه مې راواخیسته که مې غټه تیږه راواخیسته. په هر ځای کې چې مو لاس بر سو، تاسې او خدای که به لاس نه ټیټوئ. همدغه مو وخت دی، او که مو نن په ځان او په خپل ناموس باندې غیرت ونه کړ، بیا به یې هېڅ وخت ونه کوئ. مننه.